د ورو سوال کړی دی چې زنانه ذبیحه کولی شي او که نه. الجواب زنانه چې کله د حلالولو په طریقه پوهیږي د ذبیحې نو په دې کې څه حرج نشته. د دې ذبیحه صحیح ده که مسلمانه ده او که په اهل کتابو کې ده. موږ هغه مسلمانانو ښځو ته نه پرېږدي. دلته یې ساتي چې اهل کتابو کې یو ښځه یهودۍ ده یا نصرانۍ ده او څاروی حلال کو صحیح ده که نه صحیح؟ صحیح ده. په دې دلیل دی په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې یو زنانه یو ګډ حلال کړی په ګټه باندې او کدي چې چاړه به نه و تېره ګټه به یې راوسته به یې به حلال حلال یې کو. رسول صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړي یا رسول الله موږ خوړی شو که نه؟ رسول الله وخوړی شي. یو بل دلیل په دې دا په صحیح بخاري کې دی چې کعب بن مالک رضی الله عنه سره یو وینځه وه او هغې به بیزې ګډې ساتلې نو یوه پکې زخمي شوه هغې ګټه راواغسته حلاله یې کړه. بیا هغې د رسول نه تپوس وکړي چې یا رسول الله هغې دا چل کړی موږ یې خوړی شو که رسول الله کلوها خورئ. امام بخاري رحمه الله په دې دواړو حدیثونو باندې باب تړلی باب ذبیحة المرأة والأمة. باب په بیان د دې کې چې د زنانه د لاس ذبیحه او د وینځې د لاس ذبیحه حلاله ده. بې د دوه دلایل پکې راوړي. داسې پالتو خبره ده چې زنانه ذبیحه نشي کولی. ولې لکه خو په دې باندې صحیح دلیل دا پې نشتي بلکې صحیح دلیل خو دا دی چې دا کار څه دی دا جایز دی. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه زه قرباني کولی شم او که نه؟ الجواب بعض خلک په دې سوچ کې دي چې د پیغمبر د طرف نه زه قرباني کولی شم او که نه. بعض وایي چې د هغه د طرف نه عمره کولی شم او که نه. بعض وایي د هغه دپاره نفلي لمونځونه کولی شم او که نه. ګوره ته د پیغمبر غم راغستی خپل غم کوه. هغه سردار دی د دې امت او د دې انسانانو د جنت دروازه به هغه کولاوي شفاعت به غټ هغه کوي. ته خپل غم کوه بل بغیر د دې نه چې ته د هغه د طرف نه قرباني وکړي یا عمره وکړي ته چې د قرباني کې عمره کې پکې شریک ته به ثواب کړي. دا طریقه هغه ښوولې د دین هغه موږ ته را رسولی. خو بعض کسان یو روایت ذکر کوي ځکه موږ ته څو د علماو سره کښېنېږي نه ښه حدیث به راته بیان کړي سند به راته بیان کړي بیا به ورته غلی به ناست یاره څه ووایو مولیانو ګډوډ کړي. هغه حدیث دا دی امام ترمذي رحمه الله راوړی امام ابو داود هم راوړی چې علي رضی الله عنه دا طریقه وه انه کان یضحي بکبشین هغه به څو ګډان حلالول دوه احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم یو به د پیغمبر د طرف نه دغه د مرګ نه بعد والآخر عن نفسه او دا دویم به د خپل طرف نه حلالو. چوتو وي ته دوه ګډان وياو امرني به النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم چې زمانه طرف رم کوا. اوس کدا روایت ته پیش کی چې دی مبارک سوي دوی دوه جواب دي. اولنی جواب دا دی چې دا حدیث سندن کمزور دی. په دې کې یو راوی دی په سند کې راځي چې هغه ته ویل کېږي شریک او دا ضعیف دی. او دویم راوی په دې کې راځي حنش او دم کمزور دی. دې دوه راویانو د لاسه د دې حدیث سند څه دی کمزور دی. زور لګول دی وینه حدیث صحیح دی ورته وایي تا سره منم وختي طور چې دا څه دی صحیح دی بیا تیم مسله نه ثابتېږي. څنګه نه ثابتېږي؟ وصیت یې کړی دی خاص علي رضی الله عنه نو ته به سره عمل کوې. وصیت خو چاته وشي عمل به پې څوک کوي هغه به پې کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په ټول امت کې خاص چاته وایي که دا حدیث صحیح ثابت شي علي رضی الله عنه ته وایي چې ته قرباني کې زما د طرف نه به کوه. ابوبکر صدیق ته خو نه دی ویلي او نه هغه کړي نه عمر بن خطاب کړي نه بل کړي نه بل کړي. نو دې کې دا خبره یاد ساتئ چې موږ د قرآن او حدیث نه مخکې نشو تللی. صحیح د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ ښه محبت
او دا سره به څنګه محبت کې دا خو الحمدلله زمونږ ته پوښتنه کوي څنګه محبت په سره کې خو دومره دا چې یو ځکه پالتو محبت ته د قران او حدیث نه به مخکې کېږي هغه باندې مونږه رد کوو الحمدلله. نو دا خبره به سند ده چې د پیغمبر د طرف نه قرباني وکړه دې ثبوت نشته والله اعلم.